السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مه سئ. د ریاضي مضمون درېیم پړاو 10 درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې درس موضوع مو په عمودي طریقه د دوه رقمي عددونو تفریق کول دي. نن به موږ زده کړو چې څنګه دوه رقمي عددونه په عمودي ډول تفریق کړو. دا طریقه به زموږ سره مرسته وکړي چې عددونه یو تر بل لاندې ولیکو او په اسانه ډول یې تفریق کړو. راځئ چې یو مثال حل کړو. فرض کړئ چې موږ غواړو له 15 څخه 22 تفریق کړو. لومړی عددونه په عمودي ډول لیکو. اوس راځو سوال حل کوو. موږ تل په تفریق کې له راسته طرف څخه پیل کوو. دلته په راسته طرف کې د یویز په خانو کې 15 او 2 شته. له 15 څخه 2 تفریق کوو چې نتیجه یې 3 کیږي. اوس راځئ چې لسیز خانې تفریق کړو. دلته 9 او 3 شته. له 9 څخه چې 3 تفریق کړو نتیجه یې 4 کیږي. نو پایله 43 شوه. موږ له 15 څخه 22 تفریق کړل او نتیجه یې 43 شوه. راځئ چې یو بل مثال هم وګورو. له 88 څخه 25 تفریق کوو. لومړی عددونه په منظم ډول تر یو بل لاندې په عمودي شکل لیکو. یو ځل بیا یې له 21 څخه پیل کوو. له 8 څخه 15 تفریق کوو. نتیجه یې 3 کیږي. اوس لسیز خانې تفریق کوو. دلته 6 او 2 شته. له 6 څخه چې 2 تفریق کړو نو نتیجه یې 4 ده. پایله یو ځل بیا 43 شوه. دا طریقه ساده او اسانه ده. که له ښي لوري پیل وکړو او یو عدد تفریق کړو په ډېرې اسانۍ سره کولی شو چې په عمودي ډول د دوه رقمي عددونو تفریق سرته ورسوو. تمرین: ګلالیو ماشومانو دا چې د دوه رقمي عددونو تفریق مو زده کړ. اوس نو لاندې مثالونه تاسې په خپلو کورونو کې درسره حل کړئ. لومړی مثال: له 4 څخه 23 تفریق کړئ. دوهم مثال: له 9 څخه 40 تفریق کړئ. درېیم مثال: له 16 څخه 40 عدد تفریق کړئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به په افقي طریقه د دوه رقمي عددونو تفریق کول زده کړو. په مخه مو ښه.